درنو لیدونکو السلام علیکم. د کانګرس غړي وایي تاجکستان او ازبکستان ته اړول شوي طیارې او الوتکې افغانستان پورې اړه نه لري، هغه د امریکا دي. د امریکا د دفاع وزیر او د پوځ دوه مشرانو د چهارشنبې په ورځ د کانګرس یوې کمیټې ته د افغانستان نه د امریکایانو او اتحادیانو د راویستلو په اړه یوې معلومات ورکول. په دې کتنه کې د کانګرس یو غړي په پوځي مشرانو ټینګار وکړ چې په تاجکستان کې پاتې شوي افغان پیلوټان باید راوباسي. هغه دا هم وویل چې تاجکستان او ازبکستان ته وړل شوي الوتکې دي طالبانو ته بیرته نه ورکول کیږي، ځکه دا د امریکا وسایل دي چې افغان پوځ ته یې ورکړي وو. کله چې په اګست میاشت کې طالبانو افغانستان باندې قبضه ولګوله، نو د افغانستان د هوایي قواو پرسونل او لسګونه پوځي الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړلې چې بیا هلته په قید کې وساتل شوې. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه الوتکې سره به څه کیږي. د امریکا د کانګرس غړي ایسټن سکاټ ویل تاجکستان او ازبکستان باید په دې پوه شي چې هغه الوتکې طالبانو ته واپس ورکولی نه شي. هغه ویل زه به خوشحاله شم چې موږ هغو دواړو هیوادونو ته په لیکلي بڼه ووایو چې هغه وسایل امریکا سره تعلق لري او د افغانستان نه دي. د چهارشنبې په ورځ په دې کتنه کې د امریکا دفاع وزیر لوید اسټن د هغو افغان پیلوټانو او نورو کارکوونکو په اړه فکرمندي وښودله کوم چې د امریکا د افغانستان د پوځ لپاره تربیه کړي وو، خو وروسته چې د طالبانو پر راتګ سره هغوی وتښتېدل، اوس په تاجکستان کې پاتې دي. رویټرز خبري اژانس د یو راپور تر مخه یو شمېر افغان پوځیان چې امریکا تربیه کړي وو اوس د تاجکستان په ستر ښار دوشنبې په یو کلیوالي او غرنۍ سیمه کې ساتل کیږي. هغوی د یوې میاشتې راهیسې دې ته انتظار دي چې امریکا به تاجکستان څخه وباسي. د رویټرز د راپور له مخه په 143 افغانانو کې چې هلته دي، داسې یو افغانه پیلوټ هم شته چې د امیندوارۍ اخري وختونه یې دي. د چهارشنبې په ورځ چې کله د امریکا دفاع وزیر لوید اسټن د کانګرس یوې کمیټې ته خبرې کولې، نو د ریپبلیکن ګوند سره تعلق ساتونکي یو استازي ایسټن سکاټ په دې باندې ډیره د مایوسۍ اظهار وکړ چې د تاجکستان څخه د افغان پیلوټانو په رایستلو کې ځنډ راغلی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.